کې ډلې او ټپلې او ائتلافونه او تنظیمونه جوړوي او د 5 روپو د اخیستلو دپاره د غلامۍ توق غاړې ته اچوي. هغو ته بیا هم پیغام ورکوو چې راسئ دا جوړ افغانستان، دا منظم قطاعات، دا بهترین نظم، دا له 40 کلو بعد په ټول افغانستان باندې مسلط نظام بیا هم تاسو ته امن درکوي. راسئ په خپل هیواد کې د عزت ژوند وکړئ، د شرف ژوند وکړئ. پرېږدئ نور د غلامۍ کې ډېرې تجربې وسوې، فایده یې نه درته وکړل، دې بعد یې هم نه درته کوي. تاسو ولیدل دغه ځوانان، دغه شازلمیان چې نن د موږ تاسو مخ ته ناست دي، له بدخشانه تر هلمنده، له هراته تر فاریابه، له تورغونډیه تر تورخمه پورې چې چېرته هم دښمن سر پورته کړی ده، هغه په هره جامه کې په زر د 2 ساعتو کې ټکول سوی ده. دا د خدای تعالی احسان ده، دا د دې ملت همکاري ده، دا د دې ځوانانو فداکاري ده. او دا ټولو ته پیغام ورکوي چې نور د څوک غلط خوبونه نه ویني. نړیوالو ته هم موږ دا وایو چې د تاسو ټولې نسخې ناکامه سوې، ټولې تجربې ناکامه سوې. په دې هیواد کې نظم او اداره راننوستلی سوی. نن چې نظم راغلی، اداره راغلی، ولس خوشحاله ده، د دې باید استقبال وسی، د دې باید قدر وسی، دنیا باید مثبت تعامل ته راوړاندې سي. د افغانستان د حکومت کمزوري د ټولو په زیان ده، بیا ولې خپل ځان ته زیان اړوي؟ موږ هم دا وایو چې تاسې به هغه عسکر، هغه اردو، هغه استخبارات نه وای چې د واشنګټن، د لندن د امنیت دپاره قرباني کېږي. تاسې به هغه استخبارات نه وای چې هغه د افغانانو د زورولو، د افغانانو د شکنجه کولو، د افغانانو د ژړولو، د هغې د اوښکو تویولو سبب ګرځي. نه، تاسې به هغه استخبارات وای، تاسې به هغه فوج